او بیا د مولا په غیبت کې ډېره غټه مزه ده ښه د مولا غیبت کې ولې د ده څه کار دی چې په ګاډي کې ګرځي مړه ګاډي خو صاف مزه کوي که نه تاله د وایي قنوت هم نه درځي مړه ته په ګاډي کې ګرځي او زه به نه ګرځم ستا مونځ هم غلط دی تا ستا ګاډی مزه کوي زما سره یې نه کوي دا کومه فیصله ده یاره زه په دې نه پوهېږم تاله د ګاډي دوام سمه نه درځي حضرت عمر فرمایي ان الله لم يخلق بقعة على الارض من بقعة اکرم علی الله من بقعة العلماء په کومه ځمکه چې عالم کینی په کومه کور چې عالم کور کې عالم اوسېږي په کوم ګاډي کې چې عالم ګرځي په کوم پټي کې چې عالم ګرځي د مدرسې او د جومات نه علاوه په مخ د ځمکه بله داسې ځمکه الله ته خوښه نه ده په کومه هغه ځمکه الله ته خوښه ده چې عالم پکې کینی حضرت عمر خدا فرمایي د جومات او د مدرسې نه وروسته بهترینه ځمکه په مخ د ځمکه هغه ځمکه ده لم يخلق بقعة اکرم عند الله من بقعة العلماء چې په کوم ځای کې عالم کینی د دې نه بهترینه ځمکه په مخ د ځمکه صرف د مدرسې او د جومات نه ما سوا شته دی نه